زه د کندهار سره روان شولم. دغه یو نفر چې و د جمعې میاشت کې زما سره په تماس کې و. یو بل چا زما نمبر ورکړی و او د دغه سره خبره وکړه دغه شی چې دی ازبکستان ته انتقالوي. نو دغه سره مو خبره وکړه، ما ځان جنې ایستو کوي چې نن زما کار سمیږي، سبا زما کار سمیږي. نو خیر خو په اخر کې نه پسې پرېښولم. نو باره مې ورته وویله چې دا چې در اخیستې مې دي. نو د کندهار سره اسان شولو، دی چې و د تخار و، نو د هغه نفر چې و د تخار و، نو بیا چې دلته په دغه کې ځل یو ځای شولو، دا ولسوالۍ نوم د سمنګان رادیه خوا دلته بل ولسوالۍ کوي. نو ولاړو د ایرتان بندر ته. هغه نفر چې و بیا د ده شناخته و، ما نه پېژندی. نو د هغه سره دا شی چې و په شراکت د ده سره مې خبره کول، د بیا هغه له سره په رابطه یې کوئ استوئ دغه ته ازبکستان ته مو استوئ. نو چې موږ هغه ځای ته ورغلو، زموږ کور دی چې موږ چا ورته ناست وو، طالبان راغله موږ یې ټینګ کړو. ول چیرې وړي؟ موږ ازبکستان ته موږ استول. ما 3 نفر بودیم از قندهار آمدیم. همون نفر که ما تلفن بود، اون نفر از همه منطقه مزار است، ولسوالی کلدار. ما را گفت که بیار همه جنس ها را در ازبکستان تیر میکنیم. ما اینا را زنگ زدم، اینا او ما را زنگ زد. ما همه جنس ها آوردم، به اونا میدادم که همون فرصت مجاهدین ما را گرفت. د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت د زړورو او بیدارو منصوبینو د خوا څخه 3 قاچاقوړونکي کسان نیول سوي دي چې د کندهار ولایت څخه 11 کیلوګرامه شیشه په یو لوکسل ډوله موټر کې بار کړي وو، هڅه یې کول چې ازبکستان هیواد ته انتقال کړي. د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ کې زموږ د امنیتي ځواکونو د خوا څخه یاد کسان د 1 میل توپنچې سره نیول سوي دي. د نیول سویو کسانو دوسیې به د لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. د خپلو ټولو ولسونو څخه مو دا غوښتنه او تمنا ده چې د نشي توکو د کښت، قاچاق، استعمال او پلور څخه دې ډډه وکړي. که چیرې کوم کسان ورسره لاس او ګریوان وسي، هغه کسان به زموږ د امنیتي ځواکونو د خوا څخه ګیرېږي او قانوني چلند به ورسره کیږي.